د کهانۍ شروعات د ری نومي قیدي نه کیږي کوم چې 2 کاله پس اخر کار د جیل نه رها کیږي خو د تلو نه مخکې داسې کتابونه جیلر ته ورکي دا به دی په جیل کې لوستل. ری چې د جیل نه بهر راوځي نو د فلیپ نومي یو کس په خپل ګاډي کې د دې خواله راشي. په اصل کې دا یو ډاکو وي او ری ته د یو بانک لوټ کولو دپاره وایي. ری د دې سره مخکې ډېرې ډاکې کړي دي په کم کې چې ری ته 2 کاله قید هم شوی و خو اوس دا نورې ډاکې کول نه غواړي. فلیپ ورته بار بار په ګاډي کې د کېناستلې دپاره وایي نو ری ودرېږي او ورته وایي چې ډرایوینګ ماته پرېږده. د فلیپ دا خیال وي چې ری به زما خبره ومني خو چې څنګه ری په ګاډي کې کینی نو فلیپ دلته کې پرېږدي او ګاډی ته بوځي. کله چې کور ته ورسي نو ګیره کټ کړي او بیا د خپلې لور او د ښځې تصویر ویني. ری په خپل زړه کې فیصله وکړي چې زه به نورې ډاکې نه کوم او باقي ژوند به د خپلې فیملي سره تېروم. په سبا له باندې ری د خپلې ښځې جیسیکا سره میلاو شي. د جیسیکا نظر چې په ری باندې ولګي نو دې ته ډېره زیاته غوسه شي ولې چې ری د مخکې نه یو ډاکو انسان و. ری ته وایي چې ته د خپلې ښځې او د خپلې لور ذمواري په سر نشي اخیستی او ته یو غیر ذمه دار انسان یې. دې ټیم کې د ری لور سیلي هم د سکول نه راشي. د دې نظر چې په خپل پلار باندې ولګي نو ډېره زیاته خفه شي او کور ته دننه لاړه شي. په سبا له باندې ری د سیلي سکول ته لاړ شي او د دې نه معافي غواړي. ورته وایي چې ما ټول خراب عادتونه پرېښي دي اوس زه ډېر یو ښه انسان یم خو سیلي تې اوس هم خفه وي او دلته نه لاړه شي. دې ټیم کې ری سه د پټاقو اوازونه واوري او کله چې دغه طرف ته لاړ شي نو ګوري چې د سکول ماشومان په خپلو کې جنګ کوي. دا ماشومان خلاص کی نو دلته کې یو ټیچر راشي او د ری سره میلاو شي. دیو دواړه چې خپل انټروډکشن وکړي نو د ټیچرې ته پته ولګي چې ری یو ډیر ښه انسان دی او د جسم نه هم ډیر تکړه دی. ورته وایي چې پر روانه هفته کې زموږ د سکول د ماشومانو یو ټور دی او ته د ماشومانو دپاره یو سکیورټي ګارډ جوړ شه. نو ری د دې ټیچرې خبره ومني ولې چې دې سره صرف د خپلې لور غم وي او د دې دا خیال وي چې دې ټور کې به زما او زما د لور تعلقات ښه شي. په سبا له باندې د ری کور ته هغه ډاکو فلیپ راشي او ورته وایي چې د بانک په ډاکه کې زموږ مدد وکړه. خو ری ورته سپا انکار وکړي چې ستاسو د غلطۍ د وجې نه ما 2 کاله جیل خوړلی دی او زه نور خپل ژوند جیل کې نشم تېرولی. باقي زندګي زه د یو ښه انسان په شکل کې تېرول غواړم. په سبا له باندې ری د جیسیکا کور ته لاړ شي او د دې د سمجاوولو کوشش کوي چې زه اوس یو ډیر ښه انسان یم زه به ستاسو د دواړو ډیر ښه خیال ساتم. خو جیسیکا ورته وایي چې تا سره نوکري نشته نو ته به زموږ خیال څنګه وساتې یعنې دې ته د پیسو ضرورت وي. ری ته د جیسیکا د خبرو نه پته ولګي چې دې ته د پیسو ضرورت دی نو دا د نوکرۍ په تلاش کې ولګي چونکې ری یو ډاکو انسان پاتې شوی دی او چې کمې کمپنۍ ته هم ځي نو دې ته څوک نوکري نه ورکوي. د ری سره بله څه لار پاتې نشي. اخر کار دا د هغه ډاکوانو خواته لاړ شي او ورته وایي چې د بانک په ډاکه کې زه ستاسو د مدد دپاره تیار یم. په سبا له باندې ری د غونډګانو سره د بانک طرف ته روان شي او دیو چې کله بانک ته ورسي نو فلیپ او د دې ملګري ماسکونه ولګوي او بانک ته دننه ورشي. دی خوا ری په ګاډي کې ناست وي او د خپلو ملګرو انتظار کوي چې د بانک د لوټ کولې نه پسې بچ کړي. دلته کې د ری نظر په خپله لور ولګي. دیو د ټور دپاره یو میوزیم ته روان دي نو ری ته د سیلي د وړوکوالي یادونه راځي او بیا په سوچ کې پرېوځي چې اوس زه په ډیر غلط کار پسې راوتی یم. نو د ګاډي نه راکوز شي او د دې دا چابینې غوزار کړي او د سکول بس ته وخیږي. ټیچرې ته وایي چې زه د ماشومانو د پروټیکشن دپاره تیار یم. د سیلي نظر چې په خپل پلار باندې ولګي نو ډیره زیاته غوسه وي. سیلي ورته وایي چې ته دلته نه لاړ شه خو ری د دې په خبرو باندې غوږ ونه ګرئ او په خپل ځای باندې ناست وي. دې خوا فلیپ او د هغه ملګري چې کله بانک لوټ کړي او واپس خپل ګاډي ته راشي نو ګوري چې دلته کې ری نشته خو د ری سره د ګاډي چابیانې هم نه وي. نو دیو د ګاډي نه کوز شي او د پولیسو نه د بچ کېدلو دپاره منډې شروع کړي. دیو کې یو کس منډه وایي نو دا د هغه بس سره وجنګېږي او دلته کې د دې نه د پیسو بیګ پاتې شي. خو پولیس والا په دې پسې شاته لګېدلي وي او لږ ټیم پسې په ګاډي ووایي او بیا یې ونیسي او د ځان سره یې بوځي. بل خوا فلیپ د خپل بل یو ملګري سره ګاډي ته وخیږي او دلته نه وتښتي. خو د ګاډي نه د دیو نظر په ری باندې ولګي کوم چې یو سکول بس کې ناست دی. دې دواړو ته ډیره زیاته غوسه ورشي او په دې بس پسې شاته ولګي. خو په لاره کې د دیو ګاډی د یو ټرک سره ولګي او د سکول بس دلته نه لاړ شي. خو فلیپ دغه سکول ته فون وکړي او د ټور د لوکیشن په باره کې تې تپوس وکړي چې د سکول دا بس چرته روان دی. دې خوا هغه بل ډاکو چې په هوش کې راشي نو دا په یو هسپتال کې پروت وي. د دې خوا له یو 2 پولیس والا راشي او د غلا په باره کې تې تپوسونه کوي. نو دا ډاکو ورته وایي چې د پیسو هغه بیګ د سکول په بس کې پاتې شوی دی. دې خوا ری د ټولو ماشومانو سره میوزیم ته راورسي نو دلته کې د سکول هغه ټیچر ری ته وایي چې ته د ماشومانو ته د میوزیم کې چکر ورکا. نو ری رامخکې شي ولې چې ری په جیل کې د میوزیم او د ځناورو په باره کې ډیر کتابونه لوستي دي. دې ته د میوزیم په باره کې د هر څه پته وي خو دې ټیم کې د دې نظر په فلیپ باندې ولګي
نو دا ماشومان بل طرف ته ولیږي او بیا په دغه ډاکوانو پسې روان شي. ری دا دواړه په واشروم کې گیر کی او ډیر زیات ووایي. فلیپ ورته وایي چې اخر تا زموږ سره دوکه ولې وکړه؟ نو ری ورته وایي چې زه نورې ډاکې نشم کولی، زه یو ښه انسان جوړېدل غواړم. د دې نه بعد ری ماشومان دلته نه روان کی او بیا چې ټول ماشومان د بس نه کوشي نو بس کې د ری نظر د پیسو په بیگ باندې ولګي. ری دا بیگ راواخلي او فلیپ ته فون وکي، ورته وایي چې تاله به زه خپلې پیسې درکم خو نور به تاسو زما نه قلاره اوسئ. ری دا کسان راوغواړي او څنګه چې د دې خوا له راځي نو دلته کې پولیس راشي، دا په دې ډاکوانو پسې ولګي. په اصل کې ری د مخکې نه پولیس خبر کړي وي او دیو دا ډاکوان نیول غواړي. فلیپ ته پته ولګي چې ری زموږ سره دوکه وکړه نو دا یو بل ګینګ سره ډیل وکي او ورته وایي چې موږ به تاسو له ډېرې پیسې درکو. خو ری موږ له لاس نیولې راولئ. دې خوا ری د ماشومانو بس یو هوټل ته راولي. ټیچره ماشومانو ته وایي چې موږ به دې هوټل کې شپه کوو او تاسو ټول خپلو کمرو ته لاړ شئ. ری د پیسو هغه بیک راواخلي او خپلې کمرې ته راوړي او بیا فلیپ ته فون وکي چې تاسو دې هوټل ته راشئ او خپلې پیسې دلته نه یوسئ. خو فلیپ ورته وایي چې دا ځل به هم تا پولیس والا کېنولې وي او موږ دلته نشو درتلی، ته دا پیسې زموږ خوستلې شوي لوکیشن ته راوړه. ری په فون باندې لګیا وي چې دې کې د ری لور راشي او د ری نه معافي وغواړي. دغه شانته کې د پلار او د لور په منځ کې دوستي جوړه شي. د لور رویه د پلار سره ډیره ښه شي. د هوټل ته یو دوه پولیس والا راشي او ټیچر یې نه د ری په باره کې تپوس کوي او ورته وایي چې دا یو ډیر غټ ډاکو دی او زموږ په دې باندې شک دی چې د بینک په ډاکه کې به هم د دې لاس وي. په دې باندې ټیچر ډیره حیرانه شي. دې خوا ری د سیلي سره هوټل ته را روان وي. د دواړه ډیر زیات خوشاله وي او کله چې سیلي هوټل ته را دننه شي نو د دې نظر په نیوز باندې ولګي. دې کې خوستلی کېږي چې ری هم د بینک په ډاکه کې شامل دی. سیلي چې نیوز وګوري نو ډیره زیاته غوسه شي او بیا په منډه باندې د خپل پلار خواته لاړه شي. ورته وایي چې په تا باندې ما یقین وکړو، دا زما دویمه غلطي وه. او کله چې په غوسه کې دلته نه روانه شي نو ری ونیسي او ټوله قیصه ورته رښتیا وکي. سیلي ته د ری په باره کې پته ولګي. ری سیلي ته وایي چې پولیس والا په ما پسې ګرځي خو ته په منډه باندې هوټل ته لاړه شه او ماله د پیسو بیک راوړه. سیلي ورله بیک راوړي نو ری ورته وایي چې ته واپس هوټل ته لاړه شه او په خپله د غونډګانو طرف ته روان شي. دا بیک فلیپ ته واپس کول غواړي. دې خوا سیلي د هوټل طرف ته روانه وي چې دې ټیم کې هغه دوه ډاکوان کډنیپ کړي. دې خوا چې ری د فلیپ خوستلې شوي لوکیشن ته ورسي نو دلته کې دې ته نور غونډګان میلاو شي. ری چونکې د باډۍ نه ډیر مضبوط وي نو دا درې واړه ډیر زیات وایي او بیا چې فلیپ ته فون وکي نو فلیپ ورته وایي چې موږ ستا لور کډنیپ کړې ده. په دې باندې ری ډیر زیات غوسه شي او ورته وایي چې زما لور ته لږ هم نقصان ورسېدو نو زه به تاسو ډیر په ګنده مرګ باندې مړه کم. خو فلیپ ورته یو ځای وښیي، ورته وایي چې موږ له خپلې پیسې راوړه نو موږ به ستا لور پرېږدو. ری په یو ټیکسي کې د فلیپ خواته لاړ شي او بیا د ټیکسي ډرایور له لږې پیسې ورکړي. ورته وایي چې څنګه زما لور ګاډي کې کینی نو ته دلته نه وځه. ری د بیگ سره د ګاډي نه راکوشي او سیلي په ګاډي کې کینی نو ډرایور یې دلته نه وباسي. خو سیلي چې خپل هوټل ته لاړه شي نو ډیره زیاته خفه وي ولې چې د دې پلار ته خطره ده. سیلي د خپلو ملګرو سره یو پلین جوړ کړي. د سیلي یو ملګری پټاقې وچوي. په دې باندې د سکیورټي ګارډ سوچ بل طرف ته کړي او دلته نه څلور واړه وتښتي. دې خوا هغه غونډګان چې کله بیک وګوري نو دې کې د پیسو په ځای باندې څه کپړې پرتې وي. په دې وجه باندې ری ونیسي او یو کرسۍ پسې وتړي او بیا یې ډیر زیات ووایي او د اصلي بیک په باره کې تې تپوس کوي. خو ری ورته اصلي بیک نه ښایي. لږ ټیم پس دلته کې سیلي او د دې ملګري راورسي. د سیلي یو ملګری پټاقې وچوي. په دې باندې فلیپ او د دې ملګري ویریږي او دلته نه وتښتي. د دیو دا خیال وي چې دا د ټوپک ډزې دي او بیا سیلي د خپل پلار لاسونه کولو کی. ری چې څنګه آزاد شي نو دا خپل یو ملګري ته فون وکي کوم چې یو ریډیو سټیشن کې ملازم دی. دیو په ریډیو باندې د ری او د دغه ډاکوانو خبرې لایو وچلوي. په دې وجه پولیس والا ته د ډاکوانو د لوکیشن په باره کې پته ولګي. دې خوا ډاکوان په ری باندې تماچې کیدي او بیا فلیپ د ری لور ته وایي چې ستا پلار یو ډیر ښه انسان دی، دې زموږ سره غلا هم نه ده کړې خو بیا هم دا موږ په غلا کې شامل کړی دی. خو فلیپ ته څه پته نه وي چې د دې خبرې ریکارډ کیږي او څنګه چې په ری باندې ډز کوي نو دې ټیم کې پولیس والا راشي او دا دواړه ډاکوان ونیسي او ری بې ګناه ثابت شي. ولې چې د غلا په ټیم کې ری د سکول په بس کې و. دلته کې جیسیکا هم راشي خپله لور چې روغه وویني نو ډیره زیاته خوشحاله شي او بیا ری له یو څپېړه ورکي. ورته وایي چې ستا د وجې نه ماشومان په خطره کې وو. ری ورته وایي چې اوس زه ډیر ښه انسان جوړ شوی. د دې نه بعد ری ریډیو سټیشن کې ملازم شي او دا خلکو ته د ژوند د تیرولې ښې طریقې ښیي. نو یو ورځ دې ته د فلیپ فون راشي کوم چې جیل کې دی او ورته وایي چې جیل کې به زه څنګه وخت تیر کم. نو ری ورله مشوره ورکي چې ته کتابونه لوله، دې سره به ستا زندګي بدل شي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. کو ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.